مولانا نعمان صاحب د دې ورور سره خبرې کوو دا کنځلې ډېرې وکړي ان شاء الله اوس به که خدای کوي ویل یو څه د اهل بیتو باندې بې خوا بده سي زه تو ته داسې وایم که نه چشمیټو و چشمیټو ته انسان په جمع کې یو شیطان یو پیریوان میوټ ما لکه زه تو ته داسې وایم که نه چې هغه ښه سړی و که بد سړی و څه نه مای دی دلته خانما پښتنه وکړه ابو جهل ښه سړی و که بد سړی و نو ابو جهل د تاسو په کتابونو کې که د موږ په کتابونو کې زه ته ته چې ابو جهل ښه سړی و که بد سړی و خو زه سوال درنه کوم د زړه سره د تا په کتاب کې او که د موږ په کتاب کې تی ما کتابونه پرېږده زه ته داسې وایم چې ابو جهل ښه سړی و که بد سړی و ته مو په مثال ما هغه انسان یې ابو جهل ابو جهل اوس غوږ ما واورېده اوس ګوره زه تا ته حجت خو د ما کتاب نه ده د تا کتاب باندې به زه خبرې درته وکړم ابو جهل الله منل د الله تر څنګ بوتان منل لکه تاسې په ایمان او په عقیده کې او په هر څه کې د ابو جهل ورونه یاسته تاسې الله منئ د الله صفات مو قبرونو ته ورکړي دي ابو جهل الله کینه خبرې ما کوي مو کسی دغه بچا پوښ والی کنه ابو جهل پرونه خو تاسو کوي پوښ والی کنه چې مکی کوټي کې متخو هغه بوتون متخو کې نیولار پوښ ازګه دسي په دوه ولا سوق المنځونه کوي چې متخو ګون ماغه کې نیولار پوښ والی بوتون متخو ګونو کې نیولار کینو یې سړیا دا وګوره وسوګوره دی الله بنده وسوکس ابو جهل دی بوتانو عبادت کول کی نه کول الاتانه ما کول خدای پوښي تر خوګونو کې بنیولال پوښي کنه په خېټي بلسونه یې خو چې لون درنه ونه لويږي تو شیا ما چې کور کوي وغونه به مدد غوښتل سي لا تو منات او عزات مدد تل قبر نه مدد غواړي د زړه سره نو دي تاو د ابو جهل په منځ کې څه فرق سو یو زه ته د وشوا کې ساو کوي ودارې راته وکړې ډېر یو خبره ور دي تا او د ابو جهل په منځ کې کوم فرق تو زه خندا دې کنه یو ملت زه خبره تا کوم به ته کا تو زه خندا مانی چې مولا لینه مدد کوي کنه خندا یې کنه دما خبره وره دې جواب راکړ دې ما خبره وره جواب نه زه ته د سیان چې ته دا ته د موغو کې دا چلیږي چې ته مولا لینه مدد ګوره موږ ډېرې کنځلې مدودې کړې هغه حق دې پر ځای کړی یو دقیقه ګوره یو کنځلې د پرېږده زه یې خبره درته کوم یوه خبره درته کوم زه ته داسې وایم چې ته دې موخو کې دا ګوره د تا د ابو جهل په منځ کې فرق څه شی ده د تا او د ابو جهل په منځ کې فرق څه شی ایمو ابو جهل ماسک دا پار دی کنه چې ابو جهل به خېټې نه رسونه کې خلال پوښ وی بیا پیغمبر چې موږ کول هغه خبره ترخوګون بیا هغه کې ونه بتون بي ترخوګونو کې تو چې هغه کور کوي پوښ والی کنه ترخوګون بتون صبر ګوري مسلمانانو علي رضی الله عنه بم په خېټه باندې لاس یې خودل زبې لخپلو کتابونو دوی خو نسي ثابتولی علي رضی الله عنه له ابو جهل سره برابر کړل يعني علي رضي الله عنه العياذ بالله دا الى ابو جهل سره برابر کړل محمد رسول الله دا و چې دا لوړ ودلې دا لوړ درس ته وسکوان نو خو صبر اوس به دې ویلې لګای خزاني انا دا یو ملت وتختي کنه مو ته پاره چې وتختي دا میوټ ویلې لګای دي تاسو وکړه ګوره موږ وخت درکړل مال کنځلي مو مولا لینه د تویل دي ودرېګه مو مولا لینه تویل دي منافقه دغه عمل ستاد ابو جهل وخودل ابو جهل خلمنس پر رسول الله پسینه د کړي او زوی مړي دا دروغ دی لکه ته پرېږ دا ته په مثال ابو جهل دی ودرېګا ته په مثال ابو جهل دی ابو جهل شرم درته پکار دی بیا د خپل خلق به وي ګور د دومره دروغ ابو جهل کله المنس کړي دا ابو جهل کله رسول الله لیدل کله رسول الله خواته تلل ودی الله بنده ولې داسې کوي لوی خلق یا صدا خلق به بیا در پسې خاندي ابو لؤلؤ المجوسي زه ته داسې وایم کنه چې تو په مثال ابو جهل دی ابو جهل الودي الله اکبر والزدر توایم چې د تا ایمان د تا عقیده د تا هر څه د ابو جهل په شان باندې دي یو فرق دی له ابو جهل سره راوخی یو فرق نه غلی شه یو ملت مو بالکل چې ابو جهل په شان دی ته پیروانی کنه ته پیروانی پوښ والی ته دی واغ یزیدی کنه دغه دنیا یزید نه شي ته خلکونی کلا یو ته چاله د سویر شي پوښ دا ول دا مړ کوي پلان کای مزه ته دا کیسه ته د سجونو ته یای کنه امام زین العابدین علیه السلام له یزید سره بیعت کړی وای زید ته اولاد یې پر رعایت کې دي رعایت کې دي یو ملت ودرګه ته د خپل سنیونو ته یای کنه چې صبر دا یزید ودرګه میور ګور دا یزید مالګه واسه نه خو اچو پټرول قیمت دی بیا پټرول ډیر زه ته وخت چوم بیا مو ته وخت چوا ودرګه
اوس ګوره ما یو خبره یو ځای نه بل ځای ته منډې وهي. ګوره خبرې ته غوږ ونیسه. تاسو چې دا شپه وره یزید کته پورته کوي، راځه په حوصله خبرې وکړو، راځه علمي خبرې وکړو. که دې ومنل یزید ته د ښه سړی برېښي ودرې. یزید بد سړی و، تا نه پوښتنه بد سړی خود و چې امام حسین رسول الله خلخنا یې پوش ولي کاتر کړی، هغه ته ښه سړی یې منافق بچیه. آیا له دې بد سړي سره امام زین العابدین علیه السلام ولې بیعت ورسره کړی؟ چو اوس که مې د تا په کتاب کې، زه خپل کتاب نه درته راخیم، ما کتاب ځینې ډک دی، که مې د تا کتاب د تاریخ کتاب معتبر امام مې دې راواخیستل چې امام زین العابدین علیه السلام بیعت ورسره کړی ده، بیا کاري زه ته خبره وکړم، خدای مقدورې چشمي ووایه دا ودرېږه بس ته ډېر دې وغپل سیده خبرې کوي، کنې صحیح دی کنې په دا سر دې ولم ده. لا حول ولا قوة. کینا پیریوان بچیه من بس راځه ورځه